حافظان درکل درې کله ګداري نه کړی درې کله ګداري نه کړی تخکاری تاسو نه ښکاری دا چا چا تخکاری لاس اوچت کړي دا تخکاری دا د ګل په شان د ښکلي ګلان تاسو تخکاری دا ګلان درکړ یو وخت داسې و د قرنګي دستربندي ده د دستربندۍ ماحول دی استادانو تیاری کړی دی د پلارانو تیاری کړی دی مور خپل بچی سینګار کړی دی مدرسې ته راولېږو د افغانستان خاوره وه او د افغانستان په خاوره باندې د دستربندۍ په موقع باندې ظالمان رالل بمبار یې وکړو هغه طالبانو غوښې بوټۍ بوټۍ خلکو راغونډې کړلې مور چې سار جامې اسرې کولې پته ورته نه وه چې د بچي کفن اسرې کومه خور چې د رور په جامو کې پرتوغاښ اچو پته ورته نه وه چې زه د خپل ورور په جامو کې پرتوغاښ نه اچوم کفن کې پرتوغاښ اچوم پلار چې جامې راغستې پلار ته پته نه وه چې زه جامې نه راځم زه کفن راځم ای خلکو څومره په قربانو باندې دا علما دلته رارسېدي څومره په قربانو باندې دا علما دلته رارسېدلي د دې مدرسې د استادانو د پلارانو خوارۍ ته یادې دي د دې مسجد د امام د بې وسه پلار د زړه ارمان درته یاد دی خلکو به مخکې ویل د باجوړ عالم نن وایي د باجوړ مظلوم خلکو ویل د باجوړ قاري صاحب نن وایي د باجوړ شهید مخکې به خلکو ویلې د باجوړ چې کوم دی امیر صاحب نن وایي د باجوړ مظلوم سپینګیری جړېدونکی پلار ای خلکو اوس هم چې کوم دی موږ او تاسو د علماو ملګرتیا ونه کړله د دې نه سخت حالات به په موږ او تاسو باندې راځي پر خپل صفونو کې وګورئ د اسلام دشمنان زما او ستا په دې صفونو کې موجود دي ستا د باجوړ نه قادیانیانو ته 60 کروڑ 19 لاکھ روپۍ د کال آمدن دی 60 کروڑ 19 لاکھ روپۍ قادیانی دی څوک د هندوستان په ځمکه پیدا دی مشرقي پنجاب صوبه ضلع ګورداسپور دی تحصیل بټاله دی کلی قادیان دی د پلار نومي غلام مرتضی دی د مور نومي چراغ بیبي دی 1839 یا 1840 کې پیدا دی سن 1921 کې د نبوت دعوه کړې ده 121 سال مخکې یو د پاسه شپږ شلي کاله اوښي چې د پیغمبرۍ دعوه یې کړې ده یوازې د پیغمبرۍ دعوه نه ده کړې خدای دعوه هم کړې ده ځان ته خدای هم ویلی دی ځان ته د خدای سوی هم ویلی دی خپلو خبرو ته حدیث وایي خپلو ملګرو ته صحابه وایي خپل لور ته جنت د بیبیانو سرداره وایي خپل ښځې ته د امت مور وایي خپل کور والا ته اهل بیت وایي څلور یاران ځان نه پیدا کړي د خلفای راشدینو په مقابله کې 314 د بدرینو صحابو په مقابله کې ځان نه ملګري پیدا کړي دي او دا نه یوازې دا نه چې صرف دا کار یې کړی دی 400 پیغمبرانو ته دروغجن ویلي دي عیسی علیه السلام ته شرابي ویلی دی عیسی علیه السلام مور ته کنجره ویلې ده عیسی علیه السلام وي د پلار د طرف نیګانې زناکارې وي وي د مور د طرف نیګانې زناکارې وي د عیسی علیه السلام دپاره پلار ثابت کړو په دې سینه نه ده یخه شوې د ابوبکر صدیق په عزت یې حمله کړې ده د عمر فاروق په عزت یې حمله کړې ده ما او تا ته جهنمي ویلی دی زما او ستا مور ته کنجره ویلې ده زما او ستا مور ته د بیغان سپی ویلې ده په دې هم سینه نه ده یخه شوې بې نکاح ښځو شپه تېره کړه سهار خپلو ملګرو ته فخریه انداز سره وایي وایي داسې شپه مې تېره کړې لکه حضرت خدیجه چې بېګا راغلي ما سره شپه تېره کړه او په دې سینه یخه نه شوله بیا څه کوي وی الله د شپې زما کټ ته راځي ما سره الله زنا کوي ای خلکو د دغې مظلوم ملا دپاره هغه قرآن دپاره چې خلکو پرې د پاسه غټ او دسمات یې کړي قرآن باندې مې خلکو د پاسه غټ او دسمات یې وکړل قرآن مې خلکو په خنجر وواو قرآن مې خلکو لښتي ته ګزار کو ملا مې خلکو قیمه کو د ملا او د طالب وینه مې خلکو په لښتي کې وبایوله د مدرسې استاد رانه خلکو په ګولو غلبین کو د مسجد امام مې په ګولو غلبین شو د مدرسې استاد مې مظلوم دی مدرسه کې ښودنه والا قرآن مې مظلوم دی او قرآن راوړونکی آخر الزمان نبی علیه السلام محمد رسول الله ختم نبوت مظلوم دی ای خلکو وخت ستاسو ډېر نعلمه ما ته مخکې د سفر پروت دی زه صرف تاسو نه یو جملې باندې اجازت باخلمه هغه شروع شي کشمیري رحمت الله علیه بټو صاحب دوی بټو صاحب زه تا ته ظلم نیسمه د محمد رسول الله د تاج او تخت ختم نبوت څوکیدار جوړ شه او بیا وایي دا ظلم د ځان دپاره هم نیسم ستا دپاره هم نیسمه دا ظلم زما مه ګڼه دا د محمد رسول الله د بچو ظلم وګڼئ ای د باجوړ د سیمې خلکو ستاسو په دې دروازه کې حضرت فاطمه تاسو ته آواز درکوي ای زما بچو زما د بابا جان د ختم نبوت څوکیداران جوړ شئ حضرت خدیجة الکبرا ستاسو په دې مجلس کې تاسو ته آواز درکوي ای زما بچو زما د پیغمبر د ختم نبوت څوکیداران جوړ شئ ای حضرت عایشه صدیقه مو تعالی آواز راکوي ای زما بچو زما د
امتی څوکیدار جوړ شه حسنین راته آواز راکوي زما د عبا جان د ختم نبوت څوکیداران جوړ شئ جوړېږئ که نه جوړېږئ څوک څوک جوړېږي ودرېږئ چې ما ته پته ولګي کم کم ودرېږي انشاءالله ټول تیار یې ټول تیار یې د ختم نبوت څوکیداري به کوو انشاءالله د قرآن څوکیداري به کوو انشاءالله د منبر او د محراب څوکیداري به کوو انشاءالله د عالمانو څوکیداران به جوړېږي انشاءالله چې تاسو ولاړ یې نو زه ورته وایم ستمګره واوره ته ستم کوه جابره واوره ته جبر کوه ظالمه واوره ته ظلم کوه مغرور واوره ته غرور کوه ته مولا ختموه زه به انشاءالله مولا پیدا کوم پیدا کوم انشاءالله قرآن به پیدا کوو انشاءالله د قرآن خدمت به کوو انشاءالله مبشر خدمت به کوو انشاءالله خلکو میندې جوړولې دي انشاءالله موږ به دې میندو له خوشحالي ورکوو موږ به دغه مظلومانو یتیمانانو په سر لاس کړو موږ به د منبر او د محراب د صاحب منبر او محراب حفاظت کوو انشاءالله کوو به انشاءالله د قادیانیانو مصنوعات به په خپلو دوکانونو کې نه ساتو نه به ساتو انشاءالله الله رب العزت دې ما او تاسو له عمل کولو توفیق راکړي په شپه څومره چې ستاسو په دې خاریو کې په دې دوکانونو کې د شیزان بوتلې پرتې دي پیټۍ پرتې دي دوی ته به سوال او زاري کوئ چې شیزان د قادیانیانو مصنوعات دي د دې نه ځان وساتئ الله رب العزت دې موږ او تاسو ته دنیا او آخرت کې د علما ملګرتیا نصیب وګرځي واخر دعوانا الحمدلله ماشاءالله دا زمون